نو دا نننۍ وظیفه چې ده دا د تور تار باندې د سورت کوثر وظیفه ده او دا چې کله تاسو وکئ وبېږئ او په دې مټ ته یې واچوئ طریقه کار یې خپل دی انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت ستاسو له عزت شهرت کاروبار کې برکت هر مشکلات بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، مالک د کائناتو دی، رازق د مخلوقاتو دی، او بیا بشمیر درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې. د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره مسلمانان رونه د دنیا په کوم ګوټ کې دي الله رب العزت دی د هغوی مشکلات آسان کړي، پریشانۍ دي الله رب العزت په خوشحالو بدلې کړي. زمونږ چې څومره اورېدونکي دي هغوی دپاره خصوصي دعا ده. دوستانو ما خو تاسو ته ډېر بهترین وظایف به د خپل چینل باندې وښودل. نننۍ وظیفه چې کومه دا ډېره بهترینه وظیفه ده او ډېره زیاته خلکو خوښه کړې ده، خو چونکې به د چینل باندې مخکې زما وظایف چې کوم هغه د اوازو صرف نو هغې باندې به اکثر خلک نه پوهېدل. نو بیا خلکو اکثر ماته وویل چې مولانا صاحب به تپوس کوو نو زه به تنګېدم، چونکې یو سړی یو شي کې ویډیو کې ونه ګوري نو بعضې اکثر خویندې وروڼه چې کوم دي ونه رسي. نو هغه وظیفه ده نن زه تاسو ته د تور تار د سورت کوثر وظیفه بیا ورته کوم. نو دا نننۍ وظیفه چې ده دا د تور تار باندې د سورت کوثر وظیفه ده او دا چې کله تاسو وکئ وبېږئ او په دې مټ ته یې واچوئ طریقه کار یې خپل دی انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت ستاسو له عزت شهرت کاروبار کې برکت هر مشکلات آسانی الله رب العزت قرآن کې دی لوی برکت اچولی دی. نو تار به داسې وکئ چې وروسته ورته خیم نو هغه تار به خالي داسې یو تور تار به را پیدا کړي، په هغې باندې به د سورت کوثر وظیفه وکئ انشاءالله العزیز. دا چې تاسو وکئ ویې تړئ تاسو به دې په برکت پوه شئ. نو دوستانو نننۍ وظیفه خو د تور تار ده، خو مخکې به د هغې نه تاسو ته یو څو خبرې وکړم چې تاسو سره د وظیفې شوق پیدا شي. دا یو خو دا صورت چې کوم دی دا د قرآن کریم صورت بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا الله رب العزت د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ دپاره رالیږلی و. کله چې حضرت ابراهیم رضی الله عنه که حضرت قاسم رضی الله عنه حضور اسلام کوم بچیان چې وفات شو نو بیا د کفارو به وی چې کوم ځای کې به د حضور اسلام نوم اغستون ورته به ویل هغه میرات ابتر، هغه لکه موږ پښتو کې ورته میرات وایو. نو حضور اسلام ته خبر راورسو، حضور اسلام به ډېر پریشان شو چې یا الله زه خو بیا اولاد بچي هر چا ته خواږئ او دومره حضور اسلام په هغې باندې خفه چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې او هغه ټایم کې وفرمیل چې ای ابراهیمه زه ستا په غم کې ډېر زیات غمجن یم. نو بچې د هر چا که د پیغمبر وي او که د یو عام انسان وي که د هر بچي ډېر خواږه دي، ایون چې هغه ځناور دي مرغان چې د هغوی د جالې نه بچی راخلي نو هغوی څومره چغې وایي. نو بیا الله رب العزت د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د لاسه کولو دپاره د خوشحالۍ دپاره دا راولېږه چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت د حضور اسلام د خوشحالۍ دپاره رالیږل شوی. نو دا صورت چې کوم دی دې کې الله رب العزت ډېر زیات برکات اچولی دي او که تاسو په خپله هم سوچ وکئ دا غریبي چې دا د انسان ډېر غټ دشمن دی، دا ډېر لوی مصیبت د انسان دپاره. او زمونږ خو د نننۍ معاشره کې پخوا هم داسې شی لږ را روان خو نن سبا خو پیسه چې چا سره نه وي نو که هغه ډېر تقوادار وي، مزګزار وي، عبادت ګزار وي او ډېر خوش اخلاق وي د هغې عزت نه وي، د هغې عزت وي په خپل کور کې هم نه وي. که چېرته د چا دوه درې زامن وي او هغه یو زوی مزګزار هم وي، سوچکګیرې هم ساتلی وي او خوش اخلاق هم وي، خو د هغه پیسې هغه مور او پلار له کمې راوړي او بل زوی چې کوم دی هغه حرام خوري هم کوي او سود هم کوي خو چې صرف پیسې ډېر راوړي. نو اکثر هغه پلار او مور هم وایي داسې وخت راغلی دی لکه هغه تقوا زمونه ختمه شوې ده،
هغه مړه دا بل چې دا څه شي خوړت دی الله یې دغه زوی زمونږ آباد او خوشحاله ساتي صرف هغه یو څو روپۍ سیوا راوړي نو زمونږ هغه وروري او هغه دوستي او هغه تعلق او هغه چې دی هغه ټول پیسې له راغلې پیسې در سره وي نو هغه پیسهدار خاوند مالدار امیر خاوند چې کوم دی د ښځم د خپل خاوند چې کوم دی عزت ډېر کوي چې غریب وي نو خپل ښځې عزت نه کوي که زامن چېرته مالداره شو او پلار غریب پاتې شو یا پلار په خپل وخت کې پیسې نه وي ګټلې او زامن یې پیسې وګټلې نو زموږ په د خپلو سترګو ډېر وکته هغوی خپل پلار ته ډېر په سپک نظر ګوري نو دا د انسان ډېر لوی دشمن دی نو دا او دې وظیفه کې چې کوم دی اولنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت به تاسو له مال دولت درکوي دا ډېره غټه خبره ده مال دولت به هم درکوي او دې کې به عزت به وي شهرت به وي مشکلات اسانېدل به وي پریشانیان ختمېدل به وي د خلکو محبت به در سره وي نو دا ډېر زبردست عمل دی او ډېر اسان عمل دی دا وکړئ او نن درته په ویډیو کې ښیم او بیا لکه مهرباني دا وکړئ چې زمونږ باندې کارونه ډېر وي یوازې خو د ویډیوګار هم نه دي هغه اردو کې یو شعر دی چې اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا د دې نه علاوه زمونږ نور غمونه هم شته دی نو دومره ټیم وباسو چې تاسو ته وظیفه ټکي به ټکي وښایو خیر دی پوه نه شئ بیا د سر نه کوي بیا یې وګورئ د اجازت دپاره بس مختصر شرط دی یو خو به ویډیو مکمل ګورئ منځ منځ کې به یې تېروئ نه ځکه چې ضروري خبره به تېره شي ځکه چې موږ سره هم خبرې ډېرې نو وظیفه شروع کړي بیا په منځ کې خبره وکړي بیا نو هغه اهم پوینټ به درنه تېر شي نو په ځان ناوخته کوئ مه طریقه کار دا دی چې دې باندې 100 داسې تار به راوالي 144 ځل به تاسو به دې باندې سورت کوثر وایي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لږه دا وظیفه اوږده ده او لږه سخته ده صرف 41 ورځې چله ده مکمل خو ګورئ تاسو د دې ته مې یو سوچ وکئ چې موږ ته خو دلته دا 41 ورځې ډېرې اوږدې ښکاري خو دلته موږ دا هم ګورو چې موږ د یو څو روپو دپاره یورپ ته ځو اکثر کسان پکې په لاره کې مړه شي په سعودي عرب په دوبۍ قطر امارات کې 5 کاله مسافري کوو نو په خپل کور کې صرف سمپل غوندې تور تار راوالی او هغه تور تار چې کوم دی په هغې باندې صورت کوثر زه چې د کومه طریقه ښیم په دې باندې به کوئ یو خبره به انشاءالله العزیز نه پرېږدم کوو دوباره به درته کوم بس دا تاسو ته یو درخواست کوم چې دوباره به مانه په واتساپ باندې زما نمبر چې دی دې دپاره دی چې څوک په موږ باندې کار کول غواړي که څوک په خپله کار کوي نو هغه زه تر طریقه ښیم دغه طریقه ده انشاءالله به دې کې موږ څه بېایماني نه کوو چې تاسو ته به موږ طریقه نه ښایو دغه دلته به بل څه ښایو او موږ به لکه صحیح طریقه او صحیح وظایف برته نه ښایو ښه طریقه کار دا دی چې صورت کوثر به 144 ځل 144 ځل دا به ووایې او هغه باندې به چې کله شروع کوئ 11 ځل به درود شریف ووایې بیا به 144 ځل به دا صورت کوثر ووایې او دا تاسو خپله خوښه ده ټوله ورځ کې تاسو ته په هر ټایم کې کولی شئ که ټولې 2 غوټې دې له 2 غوټې ورکول دي که ټولې تاسو په یو ورځ ورکوئ او که نه ځان له کوم وخت زمې خو دا شی چې صورت کوثر به دا تاسو په یو مجلس کې وایې د 144 ځل به په یو ځل وایې داسې نه شي چې 15 ځل دې ویل او 5 ځلې وروسته وي 10 ځلې اخوا وي نه په یو ځای به ناست 11 ځل درود شریف هم بیا 144 ځل صورت کوثر دا چې وي دا به داسې اوږد تاري دې ته غوږ ونیسئ بیا به چې کوم دی د هغې نه پس چې کله دی دا 11 ځل او درود شریف او 144 ځل دی دا ووایې نه بیا به دې غوټې له به دا به دلته اولنۍ غوړه دوه ته دغه دی که نه اوږد تار دی دې له به داسې چل وکئ دا دواړه سرونه به غوټه کوئ دا به دې باندې چوف کوئ ټیک شوه بیا به بله غوټه دلته ورکئ بیا چې بله غوټه ونه بیا به 144 ځل 144 ځل به دغه طریقه باندې دا ووایې بیا به دې له بیا غوټه ورکئ ټیک شوه خو ښه خبره دا ده چې 2 ورځې ووایئ نو تاسو دا 2 ورځې به دې دغه کې شاملې شي په هغه 41 ورځو کې به شاملې شي نو دویم ځل سبا بیا ووایئ نو بیا به 144 ځل چې دې ووایي په دغه طریقه مخکې 11 ځل درود شریف وروسته 11 ځل درود شریف دا به بیا بله غوټه به ورکوئ او په دې باندې به
دې باندې به چوف کوي دغه رنګي و غوټې به برابرې کوي او بس بیا به داسې په لاس باندې وتړئ خیر دی غټ تار وي دا خو موسم له غټ دی وړوکی دی بعضې وخت کې ټول نه غټ تار راخلی نو چې و غوټې پوره شوي نو هغه زیاتي به ترې کټ کوي بعضې زنانه ما ته رینګ وکړي هغه تار وړوکی شو نو زه ورته وایم چې زه خو د دې ذمهوار نه یم که نو تار خو زه نه شم غټولی نو تار غټ رالی نو بیا به د خپل اندازې مطابق تاسو دغه کوئ او خپل لاس باندې به تړئ نو لاول خو دا خبر وکړم چې دا تاسو کله و غوټې ورکړئ بیا به تاسو لاس ته وتړئ بیا به روزانه همدغه رنګې 144 ځل چې تاسو ته په ورځ کې کله موقع میلاویږي ټوله ورځ کې چا سره سحر کې ټایم وي چا کې سره غرمه کې ټایم وي خو یو مجلس کې به دا وایي دا به 41 ورځې چله به پوره کوي دا به تاسو ستار ښي لاسه تړئ که ګس لاس تړئ چې چاته کم لاس آسان وي هغې ته دې وتړي یو طرف یو قسم دا ښایست هم دی اکثر دا بعضې جنکۍ هلکانې تار هسې تړلي نو تاسو ګوره برکت لکه د صورت کوثر برکت پکې واچوئ بیا وتړئ نو هغه خلک وایي هم ثواب او هم خرما هم ښایست شو او هم عزت برکت کاروبار کې برکت مشکلات آسانی به دا تاسو سره یو دغه کې وي نو دا به ستاسو په لاس باندې تړل شوي وي نو چې دا تاسو تړل شوي 41 ورځې به پوره کوي که بدې کې چېرته د کم نارینهو نه د چا نه یو ورځ قضا شوه بس دا تار به بیا لرې کړي بیا به نوی تار رالی بیا به په مغه طریقه باندې بیا به شروع کوي خزنانه چې کوم خپل مخصوص ایام دي ورځې دي هغوی به هغه ورځو کې د الله طرف نه هغوی باندې چوټي ده نو هغوی به هغه ورځې به ترې وباسي نو هغوی که صرف دغه ورځې که دې ورځو نه علاوه چوټي وکړه نو هم به هغوی دوباره کوي خو کوم دغه خپلې مخصوص ورځې وي نو هغه ورځو کې به چوټي وکړي او د هغې نه پس چې کله بیمارۍ نه ولامبي او ورځې ختمې شو نو د هغې نه پس به څه چل وکړي د هغې نه پس به داسې وکړي الله ایمان نصیب کا چې هغه خپلې ورځې به پوره کړي لاس پورې وتړئ بس ځان سره وساتئ که بعضې وخت کې کوزه مې کوي ښه دي کې یو خبر اکثر کوي یاره جي مونږ باندې بیا که مونږ باندې بیمارۍ ورځې راشي یا جنابت مونږ باندې راشي د هغې دوران کې کولی شو که نه شو کولی ښه جیو ذهن کې دا خبره ونیسئ چې جنابت کې تلاوت منع دی بیمارۍ ورځې کې تلاوت منع دی مونځ منع دی نو دا نه تلاوت دی او قرآن راغستل منع دی ته لاس نشي لګولی نو دا تار دی دې باندې چوف شوی دی دې کې څه لیکل نشته هېڅ هم نشته بالکل دا هر صورت کې ځان دا تاسو سره تړلی وي څه مسله نه کوي الله رب العزت دې ستاسو د ټولو سره زمونږ مشکلات آسان کړي پریشانۍ د الله رب العزت د ټولو مسلمانانو ختمېږي چا کاروبار نه وي الله رب العزت د کاروبار ورکړي د چا کاروبار وي الله دې په کاروبار کې برکت واچوي الله رب العزت دې ټولو زمونږ خویندو ورونو عزت وساتي دا ویډیو په خپل هم په دې باندې عمل وکړئ نور مسلمانانو سره د نیک نیتۍ د خیرخواهۍ په نیت باندې نور سره هم شیر کړئ انشاءالله العزیز د یو نوي ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان